دا مو اوله مرحله د دې ځای نه شروع کېږي د هلکانو ته ولاړ یم چې دا تارونه راسم شي او دلته بیا دا کوکړۍ ورته وایي ځینې پښتو کې او رول مونږ ورته وایو دا ډکوو دې سپنسونه بیا ماشینانو ته نه دا پوه نه شوم کوکړۍ کوژده درته کړې واده درته کوي مه خفه کېږه ښه نو وسې ښه او خفه نه شې درته راوړي ما د دادا سره خبره کړې ښه واو راوړي ښه بس دا راته وې په ځان دې غم ککړ کړی واده دې کړی او که نه کور کې درته زیات څوک ډېر خوشحاله سړیه په دې مې پوه که زه دا راته وویې څوک ډېر کور کې خو بچیان ډېر راته خوشحاله رضا و بالکل موږ داسې موږ به اول د هر افغان په کور کې خپله کمبله ووینو او هغه خودکفاسي بیا به له هغې نه وروسته همسایګانو ته یاره زنده یاره جیسه په دې خبره خو دې زه ویم بس وایم لیدونکو هیوادوالو مینهوالو زه وایم د بابا لونګین سلامونه ومنئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ او د صحت په کالو کې راته پټ وئ ښه نن بابا لونګین د خپل وسي یعنې د ساحل صاحب سره راوتی یم په کمرې کې را سره هغه ملتیا کوي نو زه وایم راغلی یم نن دغه د بخت کمبلو دغه د جوړولو فابریکې ته نو غواړم چې دغه د وطن تولیدات دي چې زمونږ افغانانو ته او هیوادوالو ټولو ته یې وښیم چې خدای پاک دې دغه شان د فابریکې زمونږ په افغانستان کې ډېرې کړي ښه چې زمونږ ځوانان او زمونږ هم دغه شانتې انجینران چې په دې فابریکو کې کار وکړي تر څو دغه ځوانان چې دی دغه اروپایي ملکونو ته قاچاقي لاړ نه شي او په کانټینرو کې ونه سوځېږي او د مایانو خوراک نه شي زه وایم بابا لونګین سره تر پایه پورې ملتیا وکئ یوازې مې پرې نږدی ښه چې نن بابا راغلی دی وطن تولیدات تاسو ته ښیمه له ما سره اوس راځئ یا خدایه یا خدا بس وایم زمان وسیع راځه کیمرمن ما پسې ښه السلام علیکم سلام علیکم سلامونه ستړي مه شئ قربان راځه لږ دې خوا مخ راواړوه ښه نه ټولو نه مخکې خو نو وسیع ښایسته نوم دې راته ووایه مننه نوم خو مې بابا روان داروخیل باندې شهرت لرم وای قربان دې شومه دا راته وایې روانې که کله کله ودرېږم نه داسې همیشه روان اوسېږو همیشه روان قربان دې شمه نو روان صاحب دا راته ووایه چې همدا اوس چې ته ولاړې دلته راځه زویه دې خوا ما پسې راځه دلته راځه ښه داسې نو دا راته ووایه نو وسیه چې دغه د تاسو چې دا تارونه اچوئ که نه دغه د تار د څه شي دپاره اچوئ دا کومه مرحله ده دا مو اوله مرحله د دې ځای نه شروع کېږي د هلکانو ته ولاړ یم چې دا تارونه راسم شي او دلته بیا دا کوکړۍ ورته وایي ځینې پښتو کې او رول مونږ ورته وایو دا ډکوو دې سپنسونه بیا ماشینانو ته نه دا پوه نه شوم کوکړۍ کوکړۍ ښه بس سړی چې سپینګیرې شي ښه خوله هم کار نه کوي ښه نانوسیان دې لګیا دي انشاءالله قربان زه وایم نانوسیان دې خدای نه خرابوي بس دا کوکړۍ دي که نه نو بس دې ځای نه دا تار چې دی دا په کوکړو باندې تاویږي او په دې باندې تاویږي دغه هلکان ورته ولاړ هلکان ولاړ نو دا راته ووایه چې دغه
تاسو په حساب باندې دا تار اچوئ که بې حسابه په حساب باندې اچو ځینې ماشینونو ته 411 لګیږي هغه کمبلې پورې فرق او ځینو ته 300 1900 200 اتیام داسې په بس حساب هغه به باندې داسې فرق به دا کوي چې ځنه کمبلې به ډبلې او ځنه به نرۍ که نه چې فرق ویږي نو وای دې ته څه ضرورت د دی نریو دپاره لږې پکار دي او د غټو دپاره ډېرې پکار همداسې بس دلته صرف همدغه رول دی نو همدا رول دی دا ډکۍ د دې ځای نه بیا چېرته ځي دا بیا ځي تارونه دغه ماشین ته ځي هغې ته بیا مونږ کرینګ باندې جګو هغه ماشین نو بس نو وسیه له ما چوکه راکړه دې تندینه د دې خدای دې قربان دي سلمان. خوږ سړی ښه نو زه به همداسې به ورشو صحیح ده او نو وسیه سایله نو وسیه راځه راپسې ښه داسې به ورشو هغه خواته ځو ښه آفرین ښه نو بس دلته راځي که نه نو وسیه آفرین نو کوم خواته به ورننوځو هلکه دغه د شیخ خانه باندې ووځو ښه د دې خوا نه مونږ رولان ماته چې ډکېدل هغه پاسم چې د څنګو کې هم دي ښه دا رولان چې دي برم دي پاسم دي نو زه به و دین وسي سره څنګه خبرې کوم زه به رامخکې شي تا سره به ښه راځه راځه نو وسې دې خوا راشه را نو وسې دې خوا راشه راځه راشه السلام علیکم نو وسې ستړی مه شي ګوره پام کوه چې د ماشین مې درنه لاندې نه کړي ښه نه ړنګېږي ښایسته نوم دې راته ووایه احسان الله د پکتیکا ولایت وای احسان الله قربان دې شمه دا راته ووایه دا رول چې دلته راځي دا بیا چېرته روان دی دا رول ګټه ځي بیا کمبله ورنه جوړېږي ښه کمبله جوړي نو دا کمبله کومې خواته ده دا خو ټول تارونه زما په سر را روان دي سړیه د مشین یخ طرف ته د شا طرف چا طرف نه نو دا خو رول کې داسې نه وي چې دغه غوږونه دې دا تر راتاو نه شي پام کوه نه راته نه راتاویږي نو کمبل هغې خواته نو دلته دې څو روله لګولي دي دا راته ووایه شل روله شل روله دا شل روله چې ده د شلو رولو نه یو کمبله جوړېږي که څنګه یو کمبل د شلو رولو نه ډېرې کمبلې جوړېږي ښه یعنې دا شل روله چې دی مثلا دا یو ماشین چې دی هغې خواته څو کمبلې وباسي ډېرې دي بیخي زیاتې سل همداسې ساده وځي ټولې سپینې او ساده وځي ډورې نو ښه بیا بل ځای ته ځي هلته رنګونه ورکول کېږي که نه بل ځای ته وایي قربان دې شمه دا راته ووایه چې څنګه داسې خفه غوندې ولاړې نه والکه نه ولې به خفه بس خیر د کوژده یې درته کړي واده درته کوي مه خفه کېږه ښه نو وسې ښه او خفه نه شي درته راوړي ما د دادا سره خبره کړې ښه واو راوړي ښه بس د تارو سره پام کوه لږ د ماشینو سره خدای نخواسته داسې نه وي چې چېرته دې غوږ مک پکې خوږ نه شي ښه بیا به زما هغه نوسې وي چې وایي ما ته نیم غوږی مېړه خدای راکړه پام دې تکړه دي ماشاءالله ماشاءالله ته راوړه تندی دې خدای دې زه هم دا نوسي نه کموي ښه دا نوسي دي چې دا کار کوي ښه بس همدلته هم دا کار دی به دا رول ځي هغې خواته بله هماغه کمبله باسي اوس به کوم خواته ځو داسې به ځو که هغې خواته داسې به راتاو شو چې دا ټول ماشینان ښه ماشینان به ووینو صحیح ده بیخي صحیح ده لږ لاس نه مې نسخه وایه لکه ما نه مخکې منډې مه وه دا دې چې دی سپین ږیری شوی دی او ستړي مه شئ نو تاسو هم ستړي مه شئ قربان ښه دلته م راغله ښه دغه م همدا ماشین دی که ښه دلته خو دا زمان وسیم سلام علیکم وسیه قربان دې شمه دې خوا راشه والکه دا ته راته ووایه چې دغه څو لاندې دلته را ځوړن کړي مخامخ کمرې ته ودرېږه دغسې داسې لږ راتاو شه والکه چې دا کور کې دې خلک لږ صحیح وګوري ښه صحیح ده واو دلته چې دي شو 15 جوړه رولان دي ښه 15 بس همدا 15 چې دی په یو وار باندې ټول اوړي ښه بیا د هغې خواته کمبلې ته ورځي که نه او دا 15 چې دي دا 15 کې یو دانه غټ سپنسای ده صحیح ده د یو رول والا او دا څلور چې دي دا بیا جال ورته جوړوي دا جال ورته جوړوي دا ماشین دا بس زما په شان دی به ځي راځي نو داسې دا بیا د خپل منځ کې ول جوړوي بیا کمبله ورنه جوړېږي پشم جوړوي پشم جوړوي نو دا راته ووایه چې دلته څو ساعته ته ولاړې دلته موږ سیو په 8 بجې باندې شروع کېږي صحیح ده مازدیګر تر برقه پورې څرنګه برق لاړ شي بس اتې مونږ چټي کوو خوځېدی خوا دې خوا نه شي ځکه چې دا تارونه دي که نه دا تارونه دي تارونه کېږي پوه شولې دوه ولاړي یو نفر چې یوې خوا یو له بلې خوا یې صحیح ده څنګه دې ورایه دې راته وخندل په دې مې پوه کړ وسیه دا راته ووایه
سوال څنګه دې راته وخاندل دې لرې لرې چې زه ولیدم ښه راته ښکاره ښه شولې درته ځکه یاره کم راته ښه ځکه- ښکاره شوې ښه بس دا راته وایه په ځان دې غم ککړ کړی واده دې کړی او که نه دا راته وایه والکه واده مې کړی دی کړی دی دی او هغې ته دې څه رقم کمبله په ذهن کې ده چې سره کمبله به ورته جوړه کړمه نو څه رقم کمبله به هغې ته جوړې بس یو سره او شنه به ورته جوړه نه نه بس داسې معلومه شوه چې ته چې دی غواړې چې راتلونکي کې دوهم واده م وکړي یوې ته سره جوړې او بلې ته شنه جوړې انشاءالله تعالی یا خدایا مونږ چې یوې پسې راخیستي او دی چې دی دوامې ته م انشاءالله غاړه یې تړلې ده بس د الله کارونه یا جار دې شم دې تا نه مننه نو وسې قربان دې شم تا نه خفه نه شې او دا نوسې دې خدای ژوندي لري الله ډېر خواږه نوسې مې دي نو اوس به ورشو هغې خواته نو زه وایم نوسې سایله زه وایم لږ دا لیدونکو ته دا ښایسته ښایسته عکسونه وښیه ما او دی به لږ هغې خوا ورشو څنګه دې خوښه ده او قربان وسې اوس دا راته ووایه چې دلته څه شی جوړېږي په دې مې لږ دریمه مرحله ده دا دریمه مرحله سلام علیکم وسې لږ را دې خوا شه الله قربان د خولۍ نه به الله مچو کوالمه نو دا راته وایي دا استادان دي که نه ماشاءالله خو دا راته وایي دا کومه مرحله ده داسې ښکاري لکه پشم چې پشم ورکوي دریمه مرحله ده دا دریمه مرحله یعنې هغې ځای نه چې په رول کې راشي که نه تارونه بیا دلته هغه د تارونو نه پشم هغې بل ماشین وایستله کپړه او دا اوس پشم ورکوي دا پشم په منځ باندې کټینګ هم کوي دوه ځایه کېږي کټ کوي او پشم ورکوي یعنې په منځ باندې کټ کوي او پشم ورکوي بس د دې ماشین هم دا کار د دی دې ماشین هم دا کار دی دا مو استادانو الله جار ښایسته نوم دې راته ووایه نوم مې ولی خان دی څه شی ولی خان ولی خان لږ راته تیز وایه که نه دغه نیکه دې چې دی دا لږ د غوږونه کوڼ دی نو جار دې شمه دا راته ووایه چې دغه کټینګ ستا کار دی دا کټنګ زما کار دی تقریبا 2-3 استادان دي مخ ودرېږه کمرې ته د دې 2-3 استادان دي که نه د هر استاد خپله دنده معلومه ده دا هغه ماشین نه چې دا کمبله راسي دغه ماشین ته هغه یو پټ راولي مونږ یې دلته په منځ 2 ځایه په منځ یې بېلوئ په منځ 2 ځایه شي پشم ترې جوړ شي پشم ترې جوړ شي بالکل. بیا د دې ځای نه بل ځای ته دې انتقالي ځای نه بیا د فنیشینګ ماشین ته لاړ شي هغه استری کوي دا ویښتې دا کوم ماشین ته ځي پیشینګ پشینینګ پیشي سړیه پیشینګ کاش کې چې دغه انګریزي ما هم ویلې وه سړیه بس ما خو به د مکتب نه ځان پټه اوس ارمان راځي نو خو بل دا بیا هلته پیشینګ ته ځي پشینینګ ته لاړه شي هغې ځای نه بیا پریټینګ ته ځي پریټینګ کې هلته ټاپه کوي رنګ بیا اچوي رنګ نه بیا خیاطانو ته ځي دا به دلته تاسو دوه استادان کار کوئ دلته موږ 2 کار کله چې یو سړی شي بل ودرېږي او بل چې سړی شي بل ودرېږي نه دواړه په یو ځای وځي دواړه په یو ځکه چې کور دي چېرته دی دا راته کورم پکتیکا سره وای جوړ وای 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 کله ځي او که نه یار اندازه 3 میاشتې کېږي چې نه یم د تللی بچو مور درته څه نه وایي چې والکه سره کمبله خو به دې راوړې وه سړیه اوړه به یې ځان سره به وړو انشاءالله الله دې فابریکه کامیاب اخر هغه به هم چې دی که نه په کور کې بریتونه تاوهي چې زما هغه خو هم هلته کار کوي که نه سره کمبله به راته راوړم داسې ده که نه قربان دې شم انوسیه د تا نه ډېره مننه جار دې شم نو اوس به کومې خوا ته ځو اوس به ځو څلورمې مرحلې ته. څلورمې مرحلې ته راځه نوسیه ما پسې راځه خلک لرې ده وسیه دغه خواته به السلام علیکم سړی مشکل وسیه دغه شان د کمرې ته مخامخ ودرېږه اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه نعمت الله نعمت الله جانه قربان دې شمه دلته دغه
ته چې ولاړې که نه دا ماشین د څه شي دی دا ماشین د کمبلو د دغه پشم هغه جوړوي ښه یعنې اوتوی کوي اوتوی کوي او ښه دا پشه مطلب دا دی چې دا جګ او ټیټ پکې وهي که څنګه دغه لیول برابروي او پشم یې نرموي پستوالی ورکوي پسوالی ورکوي او د بیا همدې ماشین صرف همدا کار دی بس دغه کار دی او له دې نه بیا بل ماشین ته ځي بل ماشین ته ځي نو نعمت الله جانه د ورځې به د دې ماشین نه څو کمبلې په اوتو وباسي دغه نه 22 25 رېړۍ داسې وځي 25 یعنې څو رېلې 25 دانې هغه رولونه چې ورته وایي که نه نه هغه نه زیات جوړه رېړۍ دغه غټ رېړۍ دا غټې رېړۍ ښه مونږ ورته ګاډۍ وایو ګاډۍ دا غټې ګاډیګانې قربان نعمت الله جانه بس همدې ته همدغه شانتې ولاړې نو خوځېږي را خوځېږي به نه تېنه نه چېرې چې ولاړ به یې ورته او دا ماشین خو به خطري نه وي ګوتې متې چې خو به نه نیسي نه نسي نه خو داسې کمبله به ګورې سي ونه سوځي لا هغه نه کې خراب نه کې او بله خواته کش نه کې درجنې ته ولاړ به یې زیره یعنې بس دې اوتو کې سوځېدل هم شته دي که څنګه او چې کله هلته کمبله زیاته استري زیاته ووایي بیا کمبله سوځي درجنې ورته درېږي به زیات یعنې دلته اوتو کېږي او پشه مې جوړېږي که نه بیا دې ځای نه بل ماشین ته ځي بل ماشین ته ځي وایي قربان دې شمه نعمت الله جانه ولې داسې خفه ولاړې دا راته نه ولې به خفه کېږي کور به دې چېرته یي سړیه کور خو پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ وای ټول پکتیکا کې زه بس ښې ټولې په یو ځل را شړلي دي چې زه یې لاړ شئ مزدوري وکړئ همداسې ده نو خو بس دا خو او کور ته کله ځي 5 میاشتې 6 میاشتې کې 8 میاشتې کې داسې زوی 8 میاشتو کې 5 میاشتو کې ځي او د خپل د کار نه خو به ماشاءالله ډېر راضي که او ډېر خوشحاله وي خوشحاله قربان دې شمن وسیع دې تا نه ډېره مننه چې د دې ماشین معلومات دې راکړه ښه قربان دې ته نو راځه چې داسې ورشو مخې داسې به ورشو که داسې به ځو ښه راځه یا خدایه لږ صبر چې دغه داسې آفرین واو کلي مې راونیسه چې ونه غورځېږم یاره زه وایم وسیع خدای دې تا ژوندی لري ښه دلته خو کس السلام علیکم وسیع په خیرونو سړی مشې جار دې شمه دا لاس دې خوږ دی او که څنګه لږ را دې خوا شمینځ ته دا په رنګ دی دا لاس په خان دی رنګ کوو ښه رنګ بس خدای دې زه وایم دا لاس زه وایم سلامته وساته زه خفه شوم نو وسیع ما یې که لاس دې چېرته غوڅ شوی نه لاس مې روغ د خیر اوسې ژوندی اوسې ښایسته نوم دې راته ووایه نوم مې جمعګل دی پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ جمعه ګله دا راته ووایه چې د جمعې په ورځ پیدا شوی وي او که څنګه چې جمعه ګل یې در باندې کېښود ولې جمعرات یې در باندې نه کېښودو سړیه جمعې ورځ پیدا یم بس زه وایم بختوره ورځ یې ښه قربان دې شمه لږې ټوکې مې در سره وکړې هېڅ خبره نه ده او جمعه ګله دا راته ووایه چې ته دلته اوس څه کار کوې دلته موږ د رنګ شوبه دی پرینټینګ شوبه ده دا د پرینټینګ شوبه ده بس دوستانو تاسو خو ګورئ که نه دا ګوره دلته چې دا پرینټینګ کېږي او دلته یعنې د ټاپې وځي دلته ټاپې هم وځي او د رنګ هم د کمبلو په سر رنګ هم پخېږي اضافي رنګ هم ځینې وباسي ښه اضافي رنګ هم ترې وځي او ټاپ هم دلته ټاپ هم پرې لګوي کمبل یې دلته رنګېږي ښه کمبل نور شوبونه سپین نه راځي دلته بیا رنګ موږ ورکوو رنګ تاسو ورکوو نو دا راته ووایه چې په دې یو کمبله باندې څونه وخت تېرېږي چې دا وچېږي په د یو کمبله باندې نیم ساعت تېرېږي چې هلته وچېږي هغه تنور د کمبلو ښه تنور یې وچوي تنور یې وچوي تنور یې وچوي او د دې نه بیا دا کوم زیات رنګ چې دغه هم ترې ناخوا کېږي دغه بیا بل زموږ مشین ځینې کموي زیات رنګ هغې نه بعد بیا تنور ته ځي هغه یې پخوي رنګ تنور ته ځي نو دا راته وایي ته خو به بیا هر وخت په سرو شنو رنګو کې سړیه هر وخت په رنګ کوم رنګ ډېر خوند درکوي دا سور رنګ زما د خوښې وړ رنګ یعنې سور رنګ او کور کې به دې م ورته ویلي چې دا پیره چې جمعه ګل راځي که نه زیرت ګل ته به چې دی زه وایم سره دانه کمبله راوړي همداسې ده همداسې ده که نه نو دا راته ووایه جمعه ګله واده خو به دې کړی ماشاءالله څو اولادونه دي یو بچی مې یو بچی دی خدای دې درته نیک عمله لوی هغه درته نه وایي چې جمعه ګله پلاره ما دپاره یو ورکوټې کمبله راوړه هغه اوس پرې ماشوم د خبرو نه ده هغه د خبرو یعنې ورکوټ دی هغې دپاره خو باید به 3 دانې جوړې کړي ځکه چې خبرې نشي کولی واده دې په خپله خوښه کړی که دې دادا او دې په خوښه
نه واده مې په خپله خوښه په یاره زه بیا چې زه وایم څه ورته وي انګریزي کې چکای وهلې ده ښه زه وایم ما پرندي ښه نو جمع ګله قربان دي شمه دا راته ووایي چې د خپل د کار نه خو به ماشاءالله ډېر راځي او الحمدلله بیخي زیات راځي یو او ځکه راځي چې بیکاري په وطن کې ډېره ده که نه موږ ځوانان د بیکارۍ د لاسه نورو وطنونو ته ځي نو موږ په دې راځي چې دلته په خپل وطن کې موږ ته د کار زمینه برابره ده قربان دي شم ماشاءالله ټول چې ګوره ما ټول د پکتیکا ولې زما یارانې مونږ تاسو نه لږ هغې خواته یو لیوني یو نه رښتیا مغه مونږ کلي ته لیونیان وي ښه مونږ د هغې خوا یو بس ټول د یوه زون یو یو زون یو که نه دا کور ته کله کله ځي او که نه به دلته دې اړولي پاخه والله دا دویمه میاشت مې روانه ده نه یم تللی ښه دویمه میاشت یعنې د درېیمې میاشت په سر کې به روان یم انشاءالله بس زه خیر د رئیس صاحب ته به زه ووایم چې دا سړی ولېږه تازه زویم شوی دی چې لږ ورشي ښه چې لږ یې ښکل را ښکل کړي د ماشوم چې دی دا ډېر خوږ وي ښه نو بس تا هم دا کار دی بل کار دی نشته یعنې هر وخت د لاسونه په رنګ باندې بس مونږ یو رنګونه دي کوو یار دې شمه جمع ګله ډېره مننه دی تا نه ښه بس یو جهان مننه ما چوکه لږه راکړه دې تندینه دا مان وسی دی ښه زه ما خدای دې دوی آباد لري ښه بدن وسی که نه وی که نه دې وطن ته به چا خدمت کو نو دوستانو زه وایم تاسو به لږ اخوا دې خوا وګورئ بیا دې نه هغې خوا ته ورځو کوم ځای ته ورځو پیشنګ ته تنور دی هملته وچیږي هلته وچیږي هلته وچیږي تنور نه بیا اخوا ته ځي نور همغه رنګونه دي پیشنګونو ته ورځي نو بس دوستانو زه وایم همدغه شانتې تاسو چې دی لږ څه وګورئ را وګورئ بیا ورځو تنور خوا ته صحیح ده او له ما سره پاتې شئ السلام علیکم نوستیا بخیرونو قربان دې شم الله دې راته روغ لره ژوندی اوسې ښایسته نوم دې راته ووایه سید ولی جانه دا راته ووایه چې دا ماشین ته چې ته ولاړې د دې ماشین کار څه شی دی د دې ماشین کار خو دا داسې کله کمبله له رنګه رایسي له غټ ماشین بیا دا پش مې پوس کې خیري فینیشنګ د استری کوي دلته استری دی یعنې هغه رنګ چې ورپورې خښي یو بل پسې نښتي که نه هغه جلا کوي هغه جلا کوي بیا یک ماشین ته ځي پشم راباسي هغه پشم راباسي پشم یعنې ګڼه شي کمبله خالي ځای نشي پاتې کېږي هغه چې بیا دوه وارې دغه ماشین ته بېرته راګرځي څو پورې سمه شي خلاص سمه شي خیري فینیشنګ یې دې ته څه وایي فینیشنګ فینیشنګ بس سړی چې سپینګیری شي دا خولې هم بیا کار نه کوي نیم کار نه کوي بس ته مې وسې لږ راټینګه چې ونه غورځېږم نو محمد ولي دا راته ووایه چې دې ورځې د دې پیشنګ نه څو کمبلې وباسي 2000 کمبلې تولید کوو 2000 دغه دې ما غوندې دغه ماشومانو ته هم جوړوئ چې په زنګو کې پراته ما غوندې هغو ته جوړوه خو بیا 15000 تولید کولی بس زه خو ګوره یو خو چې دی سپینګیری شي دا هم بیا ماشوم شي ماشومانو ته بیا موږ ښایسته وای قربان دې شمه دغه شان دي بس زه وایم ژوندي دي خدای دې زه وایم دا ورک مه کړي زموږ سره الله دې ژوندی لره بس دا بیا پیشنګ نه چې وځي بیا هغې خوا ته بل ځي ته ځي بیا دې خیاطانو ته ځي ګنډې بیا خیاطانو ته بس څو ته واچي سیلای ورکړي بس بیا رنګونه دي بس موږ هم په همدې رنګونو باندې غرق واچوو اخیستی یې نه شو سور او شین چې وګورو زړه مو ورته بیا تخنیږي تا ته به مونږ یوه نه دوه دغه درکړو هی زرکې یو نه دوه دانې درته راوړم بس خیریت وسي مې دی خدای ژوندي خوشحاله شولې د فابریکه ته راغللی ډېر خوشحاله شوم خو ګوره محمد ولي زما زرکې لپاره به یو ښکلې کمبله جوړوي صحیح ده بل جار دی نو اوس د دې نه اخوا ته به خیاطان دا ورځي هغوی ته که نه خیاطانو ته ځي محمد ولي جار د تا نه ډېره مننه نوستې قربان
نو اوس په داسې که دې خوښ ښي که نه اوس به ورشو هغه خیاطانو خواته ښه واو نو زه وایم بس دوستانو ښه د بابا د خپرونې سره زه وایم پاتې شئ او په کمره کې سره ما سره چې دی نوسی زما یعنې نصرت ساحل دی را سره ښه زه وایم تاسو د رنګه رنګه او شنه شنه بالښتونه وګورئ نه رښتیا کمبلې وګورئ واو له ما سره پاتې شئ نو سه بس نو دلته چې دی بس دې ته څه وایي اخیري مرحله که نه بس زه وایم خدای پاک دې ما او تا دغه اخیري مرحله نه کړي برابره ځکه چې سپینګیري شوي یو ښه نو دلته مې یو نوستی ناست دی کمبلې د جوړۍ که ګنډي السلام علیکم نوستی السلام علیکم قربان دې شم لږ راووځه دې خواته اول خو دې دغه همدغه څومره چې ته خندور یې همدغه شانتې دغه خندونکی نوم دې راته ووایه زما نوم اول خان ده. چی شی؟ اول خان. اول خان نو دا څنګه چل ته اول پیدا شوی چې نوم در باندې اول خان کی لار مې دا نوم را باندې شي د پوسې او بس ښه کته دویم می دارته و نه اول یم اول نوم در باندې کمرې ته مخامخ اول خان و درېګه چې کور کې دی به زما په شانتې دي زر کوم وګوري چې بریتونه خو تاو کې راغله زنده باد دي اول خان نو دا راته وې قربان دي شمه چې دلته دا کمبل تا ته راځي او د کمبل اخیری دلته موږ ته راځي بیا موږ بس سلای کو د پیڅې اخیری بیګو ته ځي بیا بس دا بازار ته یعنی بس هغه اخیری مرحله دی تا ده اخیری مرحله دی موږ دې پسې دا ټوټې چې دی بیا ته غنډې ور پسې دا پیڅې چې او دا موږ سلای کو د پیڅې موږ سلای کو پوزي بیا موږ بیګو ته چو بیا د بازار ته یعنی دا کار ځکه مهم دی ګوره که کمبل هر څونه خسته جوړ شي ښه ډېر به صحیح پیڅې نه کنه به هیڅ هم خوند نه کوي کنه ګوره که د شازلمي هر څونه خسته وادي کنه او چې ځان پرش تروش نه کړي کنه استه پسته به اسم نخ کاری چې تا واده دی او کنه او دا هم باید موږ صحیح جوړ کړو نو دا چې د ورځې به اول خانه زویا څو کمبلې جو دغه تر سره د څه ورته پیسې به ورته جوړې مخکې به موږ دغه 300 دانې جوړولې 300 دانې او اوس دې موږ دغه 100 دانې جوړو د دوه طرفه دي دوه طرفه دي به غټي می وړې غټیم ستا دونه پریم ستا یو نه پریم ستا په دې کې به زما غونټې نری او تا غونټې غټي کمبلې بم پکې او ستا کې نری ستا کې غټیم ستا غټیم زم چې و مزوان و ستا غونټې غټ کوم خو چې سړې سپینګیری شي بیا او تی به بس ما دې نری شي کنه دا دوره بس موږ را روانه ده ما خدای پاک دې زوی ما بس وساته الله پاک دې عزت وساته نو دارت و اول خانه چې دلته به د تا په شانتې څو ځوانان کار کوي دا ماشینونه دلته به د ما د مشنانو کار واو د مشنانو کار دلته اوس موږ شپږ نفره کار کوو شپږ نفره کار ټول فابریکه کې خو تقریبا 300 شاوخوا نفره دي خو دغه د ماشین کار سخت دی که اسانه ولا چې چا کړی هغو ته اسانه ده چې چا نه کړی هغو ته سخته هغوی ته سخته ده د ورځې به څو دانې دا ستنې ماتې دا راته ووایه یاره زه خپل استاد یم موږ په جمعه کې هم ستنې نه ماتېږي نه ماتېږي یعنې د ستنو بانډار خو به در سره پروت وي او ستنې خو یې را سره غټه کپړه ته ستنه لازم بیا بدلېدل غواړي پوه شو او که د ما غوندې سړی کښېني زه وایم ماته غرته و ماته پرته و ماته بس زه وایم بیا هم زیری دی زه وایم خدای په زوی بدل کړه دا زیری را باندې کوه ځکه چې دا وطن چې دی مونږ ضرورت لري دغه شانتې زیرو دپاره نو اول خانه ته ووایه راته چې څومره وخت وشو چې دې ماشین ته ناستې ګیر بدل کو کړچ و خړچ و په 5 بجې کېناستم په 5 بجې باندې په 1 بجې باندې موږ ورنه چګیږو څومره وخت وشو په دې فابریکه کې په دې فابریکه کې مې تقریبا 3 میاشتې وس کېږي او مخکې ټینګې وم د فابریکه کې کور ته هم کله کله وړې کاسې خیال په لو کې پکې اورې کور کې اول په د کمبله کې زه څملاستم الله دې ماته قربان دي
خو دا راته ووایه چې ملګري دپاره دې م کومه کمبله فرمایشي جوړه کړې او جوړې کړې مې دي ډېرې کمبلې مې جوړې کړې دي ښې فرمایشي کمبلې مې جوړې کړې دي وویل زما زرکې دپاره به څه رقم کمبله جوړوي چې زه خوشحاله شم دا سور رنګ به ورته جوړ کړم چې تا خوښ دا سور رنګ دې چې واخیست بس زه وایم مغ نوسې چې دغه سور رنګ نوم راته واخلي زه ځوانېږم خلک خوښوي سور رنګ بیخي صحیح ده دا راته وویل کور کې بدماشي کوې او که نه نه کور کې بدماشي نه کوم والله زه خو اول خانه ډېر ټیټه ملا ننوځم کور ته نه ته څه دا څه ومې د بوډا خسي او دا خو بس دا کوکیم نارې وایي پوه شوې چرګه دا زه لږه ډارېږم نه ته نه زه خو نه ډارېږم نه ډارېږې ته خدای بدماشي زه خو سفر کوم په دې نه ډارېږم چې کله سفر نه کوم په کور کې هم بیا به ډارېږم الله چې کله کور ته روانېږي زنګ وهې مخکې یو او زنګ وایم زه کور ته روان کور کې زیات څوک ډېر خوشحاله سړي په دې مې پوه که زه دا راته وویل څوک ډېر کور کې خو بچان ډېر راته خوشحاله وي وړو مور به هم درته ډېره خوشحاله مور خو نسته الله دې وبخښي قربان دې شم الله دې راته اول خانه ژوندی لره نو بس زه وایم دوستانو ښه بس تاسو خو ولیده د اول خان چې دی دغه اخري مرحله ده او نوره کمبلې چې دي دغه شانتې بند دي بس په هغه هم وروره اخري مرحله ده نو په بکسو کې بندېږي بیا دې ځای نه په غټو غټو مټرانو کې چې دی روانېږي اول خانه مچوکه راکړه یوه ښایسته مخله دې مخ دا بل طرف ته دا ورمېږدي ګورم مخله وای 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 زنده‌باد دي یاره منمه دې قربان دي شمه نو بس ما سایلا وسیخه لږ دا کمبلې خلکو ته وښیه خو دې لرې نه نږدې نه ځکه مخ وایي چې بیا زړه توخني مخني کېږي له ما سره پاتې شي بیا ورځو هلته به نوره خبرې چې دی بیا به مسؤل صاحب سره کوو له ما سره پاتې شي قربانم یم خدای په امان خدای په امان الله هم کامیابه کړه بس زه وایم لیدونکو دلته حاجي صاحب ته راغلم ښه خدای ښه دی ماشاءالله ښه ما نه ښه دی ماشاءالله ګیر یم ماشاءالله تور دی زه خو سپین ګیری شوی یم حاجي صاحب د ټولو نه مخکې خو ښه راغلاست درته وایم ستړی مه شي هر کله راشي خوشحاله شوم چې تاسو په لیدو په راتګ خوشحاله شوم خیر اوسئ جار دې شم حاجي صاحب اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه دا ښایسته نوم دې څه شی دی زه هم ډېر خوشحاله یم ما نوم حاجي ضربت بغزاده ده بغزاده صاحب قربان دې شمه نو اوس به راشو یو څو پوښتنو ته ځکه چې دا سړی سپین ګیری شي نو به زه خو خبرې هم سمې نه شم کولی څو غاښونه مې هم ایستلي دي ښه بغزاده صاحب دا راته ووایه چې څنګه تا سره دغه خیال او فکر پیدا شو چې په افغانستان کې داسې یوه فابریکه جوړه کړم له ما سره دغه فکر داسې پیدا شو چې یو خو په افغانستان کې د پلاستیکو د ګاډرو د بروفیلو د هر قسم کارخانې وي ډېر هر رقم کارخانې وي او له ما سره دغه فکر پیدا شو چې د افغانستان یو خو یخ ملک ته بالکل خلک یې غریب دي کمبلو ته ډېر ضرورت نو ما ویل چې زه دا کار به زه انشاءالله وکړم نو بغزاده صاحب ډېری مونږ افغانان یا هغه ډېری تجار مونږ ګورو چې پیسې لري ښه نو هغوی کوشش کوي چې په خارج کې په دوبۍ کې همدې تر څنګ په اروپایي ملکونو کې چې د فابریکې جوړې کړي نو تا څنګه وغوښتل چې زه باید په افغانستان کې فابریکه جوړه کړم ما ته افغانستان ډېر لار څه نه ګران له هر څه نه افغانستان ما ته مهم و د افغانستان خلک راته ګران شول زه راغلم جار دې شمه بس زه وایم دوستانو که چیرې د حاجي صاحب غوندې احساس د هر چا سره پیدا شي ښه نو بس داسې پوه شه چې دا وطن جوړ بوله انشاءالله مونږ به د اروپا سره مقابله کوو نو بغزاده صاحب که ته مونږ ته دا ووایي ښه چې په دې کې به تاسو یعنې په دې فابریکې به هم څونه پانګونه کړي یعنې څونه لګښت به په دې باندې راغلی موږ تر اوسه پورې په دې باندې 930 میلیونه سرمایه ګزاري کړې ده خو تر څو پورې چې افغانستان د کمپنیو له خوا نه خودکفایه شوی نه وي موږ به دا خپله سرمایه ګزاري نور هم اضافه کوو یعنې نوره به هم مخته روانه کوو به انشاءالله نو بغزاده صاحب قربان هم شمه نو دلته به هم دا فعلا اوس تا سره په دې فابریکه کې څو کسان کار کوي اوس په الحال خو موږ سره 300 نفره شاوخوا کار سره کوي خو د موږ پلان داسې ده چې انشاءالله موږ به تر 1000 نفرو پورې اضافه کوو رسوو
یعنی ته غواړې چې په راتلونکي کې د افغانانو ځوانانو دپاره دا یعنې زمینه مساعده شي چې دلته یعنې نور هم ډېر کار وکړي. نو بغداده صاحب قربان چې دلته دا 300 نفره کار کوي نو دلته به د ورځې مثلا څونه کمبلې جوړېږي؟ دا 300 نفر هم ډېر خلک دي. دلته اوس تقریبا 2000 کمبلې جوړېږي. 2000 کمبلې 2000 کمبلې چې د ورځې جوړېږي دا شپه ورځ کار روان دی حاجي صاحب که نه یو ټایمه پورې دا خپل کار دا تقریبا 14 ساعته کې جوړېږي. 14 ساعته یعنې دغه هلکان لګي د انجینران کار کوي که نه. نو حاجي صاحب د دوی دغه کوالټي ورته وي انګریزی کې که کیفیت ورته وي د دې دا کیفیت به څنګه وي د دې کمبل؟ موږ کمبلې په ښه معیار جوړوو ځکه چې موږ مواد چې دي مواد هم د چین دي، انجینران هم د چین راوستي دي او ماشینان هم ټول کوریایي دي. دا کوریایي دي. نو موږ الله ته امید ده چې موږ به هغه کوالټي جوړوو چې سټانډرډ کوالټي وي، اعلی درجه کوالټي. دا خو حاجي صاحب همسایه ملکو کې به جار دی شمه قربان دا خبره دې منمه ژوندی دی. نو دا راته ووایه حاجي صاحب دغه د هره ماشین چې دی دا بېله کوالټي ده؟ دا نه هر ماشین بېله کوالټي ده خو یو کار کوي بل کار کوي تر څو پورې چې اخر ته رسېږي. او قیمتونه خو به فرق نه کوي د ماشینونه؟ د ماشینونو ټوله علیحده قیمتونه دي، هر یو ماشین خپل قیمت لري. قیمتونه یعنې مختلف دي که مختلف. نو حاجي صاحب همدې تر څنګ دغه کمبلې چې دلته جوړېږي دا به صرف په افغانستان کې توزیع کېږي که نه نور هېوادونو ته به هم صادروئ؟ اول د موږ دغسې پلان سوچ هم داسې ده که د الله رضا وه نو موږ داسې داسې موږ به اول د هر افغان په کور کې خپله کمبله ووینو او هغه خودکفا سي، بیا به له هغې نه وروسته همسایګانو ته بس یاره زنده یاره حاجي صاحب په دې خبره خو دې زه وایم دونه خوشحاله کړم ګوره لیدونکو دوی ویلې چې باید زه اول د هر افغان په کور کې چې دی د خپلې فابریکې دغه کمبله ووینم هغې نه وروسته به بیا نورو ملکونو ته صادروو. تر اوسه خو پورې به کوم ملک تاسو سره اړیکه نه یې نیولې چې حاجي صاحب موږ سره تاسو دغه تاجرت ورته وي که تجارت ورته وي د دې معامله موږ سره ترسره کړي؟ داسې اوس هم لږ مخکې یو بل ملي ټلویزیون والا هغه ته مو وویل داسې خلک ستا یو څه وخت مخکې پاکستانیان راغلي وي چې څومره مال ته تولیدوي دا مال ټول موږ اخلو خو میډ ان افغانستان به نه پې لیکي او میډ ان چینا یا میډ ان کوریا یعنې دا به پې لیکي. دا به پې لیکي. ما ورته وایي ټول عمر یوه کمبله خرڅه نه سي والله کافي ولیکم. ژوندی دی قربان دی شمه یعنې دا دې ورسره ونه منله که نه بس هغه موږ پښتو کې چې دا یو متل دی چې توره ادم خان وکړه غږ یې میروګي لاړو مطلب دا دی چې تورې به مونږ کوو نوم به بیا دوی پې لیکي. هېڅ کله هم دا ورسره ګوره حاجي صاحب نه منو. بس حاجي صاحب زه ډېر زیات خوشحاله شوم دې فابریکې ته چې راغلم او په زړه کې مې ډېر ارمان ما ویل د بابا لونګین که مړم چې که نه خیر ده خو چې یو ځل دغه د حاجي صاحب فابریکه وګورم او دغه لیدونکو ته یې وښیم دا مې په زړه کې ډېر غټ ارمان الله دې هر کله راوله. بس دغه د خپل حق و دغه د ادا کړو جار دې شمه راغلی د باندې خوشحاله شوم قربان دې شمه. نو حاجي صاحب بس اخرنۍ کې دغه کمره دې مخامخ ده نو خلکو ته که کوم پیغام لري نو تاسو کولی شئ؟ خلکو ته د موږ دا پیغام دی چې خپل وطن تولید خپل میډ ان افغانستان ته توجه وکړي او خپل د وطن تولید واخلي. د نورو ملکو نه زه راځي له موږ نه سره زر وړي هغه باید ونه کړو. جا د شپه حاجي صاحب د تا نه یو جهان مننه یو نړۍ د تاسو نه مننه. نو بس زه وایم دوستانو په ټوله کارخانه کې وګرځېدم راوګرځېدم نور زه ډېر زیات ستړی شوی یم سایلا وسیه که دې خوښی د حاجي صاحب سره خوا کې ناست یم نور ما ته راکړې اجازه چې خدای پاماني واخلم ځکه چې نور نشم ګرځېدلی شکر هم لرم او چې د فشار مې هم جګېږي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې یعنې ښکلې برنامه چې تاسو ته هم بخت کمبل که نه یعنې فابریکه دا هم تاسو ته وښودل او دلته هم تاسو ته دا خپله خپرونه د بابا لونګین د خپل نوسي کیمرمین ساحل سره چمتو کړله بیا چې همدغه شانتې بابا لونګین تاسو ته یوه ښایسته خپرونه وړاندې کوي تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان. حاجي صاحب غاړه دې راکړه ژوندی دی زیات دې شمه یو مچوکه دې تندي دې بل تندي خدای په امان حاجي صاحب خدای په امان.